یو ځل بیا ښه راغلی د ټیک ریویو برخه ته یې مونږه تېرې ویډیوګانو کې د ټیک ریویو کې تاسو به کتلي اوسئ چې مونږ یو یو پی ایس انټروډیوس کړو تاسو ته ریویو هم کو او مایکونه هم ریویو کړل وایرلیس او زوم ایچ 5 مایک چې کوم که هغه ویډیوګانې تاسو نه وي کتلي په انفو کې هم تاسو سره لینک شته ده او په ډسکرپشن کې هم زه لینک اچوم کولی شئ چې هغه تاسو بیرته وګورئ په دې ویډیو کې بعضې انډیوالانو ما ته ریکویسټ هم وکړو او سجیسټ هم کو چې که کمپیوټر مونږ ته داسې یو ښه کمپیوټر ریویو کوي چې هم ګرافیکس دپاره ښه کار وکړي هم ګیمینګ دپاره ښه کار وکړي سپیسیفیکیشن یې باید څه اوسي څه پکې ښه ده او څه پکې ښه نه ده بعضې وخت کمپیوټر خلک اخلي مشکل دا وي چې کمپیوټر ډېر جګ وي مګر د هغه دننه چې کوم سپیر پارټس لګېدلي اوسي کوم ریمس وي هارډ ډرایو وي ګرافیک وي هغه ډېر کم وي هغه هم بیا کار نه کوي مادربورډ په حساب او کله کله دا ګرافیک کارت ریم دا یې ښه جګ جګ وي مګر مادربورډ یې ډېر بیکاره وي نو هغه هم چې کوم ده بیا ورته کار نه کوي نو نن راځو مونږ یو کمپیوټر ریویو کوو ما دلته تیار یو کمپیوټر ایښی ده اوی دا کمپیوټر نن ریویو کوو مونږه کیسنګ دا تھندر کمپیوټر ده تھندر د د کمپنۍ نوم ده کوم چې د هغه کوي تولید کوي خصوصا ګیمینګز دپاره ګرافیکس دپاره دغه کمپیوټر ده که تاسو ګورئ د ډیزاین هم داسې شوی ده لکه هر څه لایټینګ وایټینګ ټول برابر د دې که دلته کوم لایټینګز چې کوم دي فرنٹ لایټینګ دا که وګورئ داسې یو ریموټ لري نو دې ریموټ سره کولی شي چې ته دا لایټونه ټول تبدیل کړي ما خو دا کمپیوټر چې کله واخیسته دغه لایټونه یې نه ول ورسره ما غوښتل چې دا لایټونه یې هم ټول داسې چې کوم چینج کېږي فرنٹ لایټ غوندې دا هم ټول هماغسې چې ټول یو ځای چینج شي خو خیر ما آرډر کړي دي را به شي په ضد ترین وخت باندې نو بیا به زه پکې هغه لایټونه انسټال کړم نو بیا به یې د برانډینګ به نور هم ښه شي بل دې کمپیوټر کې خاصیت دا ده چې یو خو ډیزاین چې کوم ده ډېر پرفیکټ ډیزاین شوی ده او لایټینګ وایټینګ سیسټم یې ټول هر څه صحیح شوي دي دا مونږ ګورو ډیټیل سره هم نور ګورو خو فرست ګورو چې د اپیرنس سره همته ده دې خواته یې چې کوم ده وایټ ده نور څه نشته دي دونه خو دې خواته د لایټینګ هر څه دننه بورډ ټول د شیشې نه ښکاري کلاس نه نو دا هم یو رقم ډیزاین ده نو اوس راځو د دې کمپیوټر دننه ګورو چې دننه پکې څه شی دي یو خو کله چې زه دا آواز کوم یو دفعه دا به ډېر احتیاط سره وځوئ چې دا شیشه ډېر نازکه ده ماتېږي ښه اوس راځي دې ریویو ته دا خو چې کوم ده دا ګوره فینس ډېر زیات دي دا کولینګ فینس دي دا هم کولینګ فینس دي دا فین زیات پکې ځکه دي چې دا کله ګیمینګ کمپیوټر باندې او یا چې کوم کمپیوټر کې ګرافیکس تاسو ډېر کاروئ هغه باندې فشار ډېر زیات وي ګرمي کې ډېر زیات خصوصا دا چې تاسو وینئ دا ګرافیک کارت ده ګرافیک کارت باندې فشار زیات راځي دا پکې چې وینئ د دې لاندې پروسیسر ده پروسیسر باندې ډېر فشار راځي نو هغې دپاره فینس پکې ډېر زیات دي دا چې ټول لګېدلی ده دغلته که تاسو ګورئ دغه کیبل په واسطه لګېدلی پاور کیبل ده دا راغلی ده دلته پاور سپلای ته پاور سپلای طریقې نه ټول دا لایټینګس لګېدلي دي دا ګروپونه ټول پاور سپلای سره کنیکټډ دي فینس وغیره او کوم چې ګرافیک کارت ده هم پاور سپلای سره لګېدلی که دې کیبل ته تاسو ګورئ دا سپین سپین لاینونه چې ښکاري دا ټول د دې فینس دي دې قسمت کې دا دننه ګرافیک کارت فین او دا هر څه لګېدلي دي دا مادربورډ کې لګېدلی دغه قسمت کې که تاسو ګورئ دلته ریمونه دي او ښه پروسیسر شو ریم شو ګرافیک کارت شو هارډ ډرایو دی کې دا غلطه یو چپ غوندې ښکاري زه به یې تاسو ته نږدې نه وښیم دا چپ چې کوم ده دا اس اس ډي هارډ ډرایو ده
او یو دانه دې کمپیوټر کې یو اس اس ډي هارد ډرایو ده چې هغه دلته لګېدلی ده، یو دانه بل ایچ ډي ډي ده پکې چې هغه دغلته لاندې دې ځای کې یو پوښ لري، دې ځای کې به لګولی ده. ایچ ډي ډي او اس اس ډي کې فرق دا ده چې ایچ ډي ډي کې یو ډیسک ده، ډیسک په تیزۍ سره تاویږي، تا ته ډیټا رن کوي. او اس اس ډي چې کوم ده ډیسک نه ده پکې، چپ ده. نو که اس اس ډي تاسو نه وغورځېږي ډېر وړوکی ده، داسې خرابېږي نه. ایچ ډي ډي که تاسو نه وغورځېدو نو هغه ډیسک سکرچ کېږي یا ډیمیج کېږي، نو خرابېدو چانس یې ډېر زیات دي، ځکه اس اس ډي قیمته هم د ایچ ډي ډي نه. نور اس اس ډي چې کوم ده ډېر تیز دی. اس اس ډي چې تاسو کمپیوټر کې انسټال وسي، کمپیوټر ډېر سرعت سره آن کېږي. او که انسټال نه ایچ ډي ډي تاسو کمپیوټر کې وي، دا به ډېر ورو ورو کار کوي. نو زما مشوره هم دا ده که تاسو چېرې ګیمینګ کمپیوټر اخلئ یا ګرافیکس لپاره اخلئ، نو کوشش وکړئ چې اس اس ډي پکې انسټال کړئ. ما پکې 2 دانې انسټال کړي دي. یو اس اس ډي ده چې وینډوز لپاره ده، چې کوم ګرافیک سافټویر دي ټول هغې کې انسټال دي. یو ایچ ډي ډي ده چې کوم ډیټا ده سټوریج لپاره چې کوم مواد دي ما سره، هغه ټول ما ایچ ډي ډي کې سیف کړي دي. دا شی دی انساید اپیرنس چې ټول تاسو وکتل. فینس دي، پروسیسر ده، ګرافیک کارت ده، پاور سپلای ده، ریم ده، هلته هارد ډسک ده، دا غټې مادر بورډ ده، او دلته ایچ ډي ډي هارد ډرایو ده. دلته پاسه که تاسو وګورئ دغسې یو بل پوښ لري چې کوم کیبلز چې دي دلته یو هول ده، دې ځای نه راځي. بیا دلته دننه یو اس بي لپاره، ماوس کیبورډ، وی جی اے، ایچ ډي ایم آی، ډي پي، 4 5 6 دانې اس بي پورټ لري، ساوند لري، او ګرافیک کارت بیا چې کوم کیبلز دی هغه ته دې نه انپوټ کولی شي. او په سر کې که ته وګورې پاور بټن ده، 2 دانې اس بیانې دي، ساوند او مایک، دا ټول دې سر کې انسټال دي. دا به زه تاسو ته کلوز کړم در وښیم. ښه اوس د کمپیوټر سپیسیفیکیشنز چې شی دي، دې کې اول خو خپله کولای 7 ده، کولای 7 9 جنریشن، 9 جنریشن کمپیوټر ده. دویم پکې خبره دا ده چې ګرافیک کارت چې پکې کوم ده 6 جی بي ګرافیک کارت پکې انسټال ده، هغه هم د آر ټي ایکس او 2060 شپېته ورژن په نوم ده، چې شپېته تقریبا. دې نه بعد یو 2 ورژنه نور دي، 10 کې 10 اتیا اخري ده، نه پوهېږم چې 10 شپېته ده هغې نه مخکې، او که 10 لس ده بیا هغې نه مخکې 20 شپېته ده او 20 اتیا ده. نو یعنې ډېر کم فرق لري چې اخري ورژن یې 8 لکه 9 لکه روپۍ هم پیدا کېږي دلته. خو دا ګرافیک کارت ارزانه دی اوس فعلا، 45,000 روپۍ ما اخیستی و. او بل کار پکې دا ده چې دا څومره هم د زیات کار پې زه کوم ګرافیکس کې، گیم کې، چې هر څه پکې دا ماته ډېر په ارامۍ باندې کار کوي، هېڅ مشکل ماته نه مخکې کېږي دی کې. یو خبره. بل پکې هارد ډرایو 2 دانې دي. یو پکې اس اس ډي ده چې 256 جی بي ما پکې انسټال کړي، صرف وینډوز لپاره، نور پکې هغې کې زه ډیټا نه سیف کوم. بل پکې 2 ټي بي ایچ ډي ډي هارد ډرایو لګېدلی، چې هغه کې دا کوم مواد دي، را میټیریلز دي، ایډیټ دپاره دي، گیمز وغیره هر څه چې دي هغه ټول زه په ایچ ډي ډي هارد ډرایو کې سیف کوم. دې نه بغیر د دې پروسیسر چې کوم ده 3.0 ده پروسیسر یې، او 3.0 ګیګا هارټز او بل پکې ریم چې کوم ده 32 جی بي ریم انسټال ده. نو 32 جی بي ریم 6 جی بي ګرافیک کارت ته ډېر کفایت کوي. که چېرې تاسو ګرافیک کارت 6 جی بي هم وي، ریم هم کم وي، مثلا 4 جی بي 5 جی بي، معنا نه لري. او که تاسو ریم هم زیات وي، 32 جی بي ریم او ګرافیک کارت هم 2 جی بي، او کار پکې ته داسې کوي چې هغه ته ګرافیکس زیات پکار ده، ته وایي زه ریم شته د ګرافیک مان څه کومه نه، چې کوم ریکوایرمنټس کوم هارډویر تاسو ته لري همغه باید تاسو پوره کړئ. نو دا ډېر پرفیکټ کمپیوټر ده، ګرافیکس هم جګ ده، ریم هم برابر ده، مادر بورډ هم جګ ده، او هارد ډرایوز هم ښه دي، اس اس ډي دواړه لري. بل پکې څه شی پاتې شو؟ پروسیسر هم جګ ده. نو د دې کمپیوټر کار به مونږ بله ویډیو کې له خیر سره ګورو چې دا څنګه کار کوي. دا اوس ما ډېر راکته کړی د دې خواته،
چې سیټ اپ ته بیرته زه ورسوم سیټ اپ جوړ کړم نو تاسو ته به بیا زه درښیم چې د کمپیوټر کې کار څنګه ده نو ګیم پکې څنګه کار کوي سافټویر پکې څنګه کار کوي که رینډر مونږ کوو نور کمپیوټرو کې چې هغه 6 ساعته 7 ساعته وخت نیسي نو دې کې 2 دقیقې 3 دقیقې هغه رینډر ختمیږي نو دا د موږ کمپیوټر ریویو بل ویډیو کې به کوشش کوم چې زه تاسو ته د یو نوې شی بل شی ریویو کوم نو هغه لپاره سبسکرایب کړئ زموږ چینل چې تاسو سټې ټیونډ اوسئ او بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې کله هم موږ نوې ویډیو تاسو ته اچو نو هغه تاسو ته په نوټیفیکیشنز کې راشي فعلا د خدای په امان